الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توحید په موضوع کې او د عقیدې په مسله کې زموږ د مبارک درسونو او بای کې موږ شرح د کتاب التوحید کوله. په اخرنی درس کې موږ یو نوی موضوع نه باب شروع کړو، باب من تبرک بشجر او حجر ونحوهما. دا باب دې لپاره خو دې چې دی ونی نه د ګټې نه او د دې په شان نور د دین برکت غسته څنګه دي. د دې مسلې تفصیل ما بیان کړو، باغی باندې مثالونه د اقسام برکت ستوي او برکت ورکون کې څوک دی او بیا برکت په پیغمبرانو کې الله څنګه چولې دی، نیکانو خلقو کې، په زینو کې، په ویناګانو کې، په خوراک کې. دا مسلې تفصیل خه پوره شوی دی کې صرف یو حدیث پاتې شوی. اول په مؤلف رحم الله یو آیت راوړی، فرأیتم اللات والعزى، د مشرکانو چې کوم درې بوتانو دا غي تذکره دا غي تفصیل من کړو چې د بوتانو د نمونه د سدله سدوی د نمونه دي شي خو دی شي دی او بل د بوتان په کم ځکی او څنګه ختم شي. دا غي تفصیل بحمد الله په تیر شي درس کې شوی. یو حدیث په دې باب کې پاتې دی او بیا مسائل. دا ډېر ناشنا روایت ته او ډېر فائدمن حدیث ته او خو په غور سره ووري، په دې کې ډېر زیاتې مسلې دي. دا حدیث امام ترمذی راوړی دی، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، امام طبرانی، امام ابن حبان، امام بیهقی او نور علما راوړی. پای کې دا دي چې عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه. ابو واقد الليثي وی دا یو صحابي چې خپل نوم د حارث ابن عوف. حارث ابن عوف وی ابو واقد رضي الله عنه وی چې خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين. موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره اوتو د حنین غزا د پاره. د حنین د غزا د فتح مکې نه بعد واقع شي او یا را په خشي او اتم کال د هجری کله چې مکه فتح کړې شو دا غینه بعد به د غزا راغلی او وجه دغه تفصیل خو نه شو بینول. خو وجه چې غټ دوه غټ قومونه ثقيف او حوازن دوی را جمع شيو د اسلام په خلاف. رسول صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې دوی په سر دوی غزاینو ته ورشي د طائف طرف ته. رسول صلی الله علیه وسلم وته دغه سره 12 ملګری او د دینه مخ کې چرته دومره ملګری په یو ځینو وتی، ځکه چې مکه فتح شونه به مسلمانانو ډیر شي. نو 12 مجاهدین د رسول صلی الله علیه وسلم سره وو، هغه کې 2000 مکی والو او 1000 چې د مدینه والو. نو کله چې دوی روان شو د خپل عدد ولیدو، نو بازو به کې دا خبره وکړه چې نن ورځ موږ له څوک شکست نشي راکوله، وجدا چې موږ ډیر یو. دا خبره وکړه او د خپل ډیرواله چې ولیدو دی په تعجب کې واچول. بیا په دوی باندې سخت حالات راغلي، ځکه چې دغه مشرکین چې کوم ثقيف او حوازن والا د دې تکړه خلکو خصوصا په غشو وشتو کې ډیر زیات تکړو. نو دوی ډیر خطرناک حمله وکړه په مسلمانانو باندې، دوی ته پټ شي وزې پزې او د دومره جنگ ببر خلکو چې دوی د ځان سره خپل خزي بچي ساروي ار سره وستیو. او دغه وجه دا په خابدي سي طریقه و چې کله ډیر سخت جنگ کولو ته اراده و، نو بیا به د ځان سره بچي خزه
او ساروی زناور چې کور کې کوم وابه مرويستو نو دی به جذبه کو بیا په جنگ کې ځکه کدو بیل له هر ستیزي کوي بیل له نو د خزي تیم لاړې بچیم لاړو معلوم لاړ ځکه مال غنیمت چې په څومره غزاګانو کې ملاو شوی دی مسلمانانو ته دومره زیات نه ملاو شوی څومره چې د حنین په غزا کې ملاو شوی نو وجه د غیدا د چغوي مالونه خپل ټول راويستي او خپه د پوخ جنگ په اراده باندې نو مسلمانان په ګډوډ شيو او رسول صلی الله علیه وسلم او دغه سره تقریبا سره اساسل کسان د پغزي کې پاتې شنو راخوا دی خوش بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته आवाज وکړو را واپس شو ملګری ټول او الله سبحانه وتعالى فتح مسلمانانو لور کړ خو الله ایتونه نازل کړي دی مبارک په سورۃ توبه کې لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره الله وی تاسو سره مرسته کړې د ډیرو ځایونو کې و یوم حنین او د حنین په ورځ اذ اعجبتکم کثرتکم کله چې تاسو په تعجب کې واچولې ډیروالی تاسو فلم تغني عنكم شيئا ډیروالی هیڅ فائدہ در نه کړ او ضاقت علیکم الارض بما رحبت او دا پراخ ځمکه په تاسو باندې راتنګ شو نو الله سبحانه وتعالى مؤمنانو دا تربیت ورکو چې په ډیروالی به دوک کېږي نه په ډیروالی به نه دوک کېږي حدیث کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته چې په آخري وخت کې به مسلمانان خډيري خو هغه به دي شي غثاء كغثاء السيل مثال به دي شي لکه په وبوله پاسه چې رزق دی ډیر به خو دې ډیرو به څه فائدہ هغه به نه ځکه چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیماریاں ذکر کړي دوا چې د اخري وخت مسلمانانو کې به دوه بیماریاں یو د مرګ نه یریدا او دویم د دنیا سره محبت نو کوم سړی چې د مرګ نه یریږي او دویم چې د دنیا سره محبت کوي نو دنه مې یریږي چې په دنیا مېنی او د مرګ نه یریږي نو دنه مې یریږي ځکه چې د قرباني ورکول ته تیار نه دی د مخې ته وسو خبري دغه مجبوره کړي د دینداری ته تیار نه دی ځکه چې د سوچ د بچو سره دنیا سره نه کده چرته قرباني ورکې نو مخې ته دا خبره چې بچي بسکه خزه بسکه دنیا بسکه او د مرګ نه دی په دې نه یری یو خو د مرګ نه دیندار خلک یریږي چې الله رسول حساب کتاب کې څه جواب ورکو د دوی یره د مرګ نه دي چې لکه زه مړ شم نو د دنیا ورنه پاتې شي د مال بسکی جیدات بسکی د بچو بسکی د یری بزلکی نو الله مسلمانانو ته تربیت ورکو چې ډیروالي با نه دوک کېږي چې مونږ ډیر په بدر کې مسلمانان لګو سره پاس 300 خو الله ولا فتح ورکړه په ډیرو کافرانو باندې اصل مسله چې داغه د الله مرسته چې الله د لګو سره مرسته وکي زور ورکیږي او الله د ډیرو سره مرسته نه کوي نو هغه ډیر چې دغه مغلوب شي کله چې طالوت روان شو ځان سره لخرې روانې کړې د جالوت مقابله له په سوره بقره کې الله دغه واقعه بیان کړي نو الله په غو باندې امتحان راوست د الله ناشنا طریقه ده پویږي د انسانانو په زړونو باندې حقیقت او ته معلوم دي دغه لپاره یو طریقه جوړه کی چې حقیقت راښکار شي امتحان الله دره واست چې بلاره کې یو نهر راغی یو ولراله کچا د دین وبوس کې هغه بنځي او کچا ته وبونس کې هغه بزي الله ډیرو ته وبوس کې او پاتې شو او کله چې روان شو دغه مؤمنان یو سو د طالوت سره نو دیو ته شان आवाजونه وکړو وی ګور تاسو لیونی د جالوت په شان زورور انسان او دومره غټ لخر سره تاسو مقابله رواني قال الذين يظنون انهم ملاقو ربهم او هغه کسانو چې دغه یقین چې موږ ورچا سره ملایو د الله سره كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله وسمره پیری دي سیم شي وی چې لګډله ضرور شي دا په ډیر او په لوی ډله باندې باذن الله الله په مرسته او الله په اجازه سره والله مع الصابرين والله ملګری د صابرانو دي او مقشان شو
اصل خبره غد الله سبحانه وتعالى مرسته ده. وی منګه د حنین طرف روان او ابو واقد وی ونحن حدثاء عهد بكفر، او منګه د کفر دی زمانه ته نږدې وو، یعنی منګه نوی مسلمانان شیو. او در دو خيارتوب دی د ابو واقد رضی الله عنه چې دی واقعینه مخکې دا خبره بیان کړه. تا ته وی د شنه چې په موږ باندې صفاتو ولګي دا خبره واوره چې موږ کفر ته سو نږدې یو، یعنی اسلام هم نه قبول کړو. ځکه دیو نیم سره خدای چې خبره پوره نه وری کنه، کله خبر ووري نو سټاپ دل به راچی. نو دو خيارتوب دی چې کله خپل خبره بیانې او یو کار دنه غلط هم شوی نو مخکې عذر بیان ک بیا کار بیان کا. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. فلاره باندې د مشرکانو یو ونراله د بیری ونو هغه کې بسکیدو يعكفون عندها. مشرکانو به یو کار دکو چې دې په خوا کې به پراتو، سحر ما خام به بدخز کیو. لکه اعتکاف چې مونږ وای کنه، اعتکاف څه مطلب دی؟ یعنی جمعات کې ډیر کېدل اوسېدل لسه وخت لپاره. نو دوی اعتکاف کړو د دې ونی په خوا کې بناسو، بس دغه من جوران وینوطون بها اسلحتهم. دویم کار دا کو چې دی ونی ته خپل اسلحه جوړندوله د څه لپاره؟ د برکت غستو لپاره. دا باب دلته د برکت راوړل دي. نو د حدیث به کوم راوړ دي مشرکانو به چې کله جنگ لتلو مشرکان نو اسلحه به راوړل ونی ته واچو چې د څه شي برکتی شي. يقال لها ذات انواط. دغه ونی ته به ویل کېدو ذات انواط، او انواط ته به دی وځي چې الته ینوتون بها اسلحتهم. د اسلحه پورې زوړندوله، نو دا غزوړندولو د لاسه د نوم کې خو دې شو ذات انواط. فمررنا بسدره، منګم په ونه باندې تیر شو چې هغه د بیرې ونه. فقلنا يا رسول الله، نو منګم رسول صلی الله علیه وسلم ته وی اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. یا رسول الله زمنګ د پرم دي شي ونه مقرر کړه لکه څنګه چې د مشرکانو د پاره ده. نو موږ به تم د خپل اصلاحي د برکت لپاره اچو. اګوره ته مخ کې عذر بیان کړل. عذر څه دی؟ چې موږ نیو مسلمانان شو. د جو څنګه کورنی مفتیانی کنه هغه به ډېر زر فتوا راځي. خبره ته سوچوم نه غو د کافر بچي دا خبر خو کفر دی. هغه ته مخ کې وی چې مونږه نیو مسلمان شو. دوی له دې خبره نو رسیدلی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، رسول صلى الله عليه وسلم دا خبر وکړه الله اکبر. تعجب دلاسه الله اکبر وی چې کله ته یو کار ویني او عجیب د باندې ولګي نو په ټیم کې سویل پکاري الله اکبر یا سبحان الله. او بس زینو کې الله اکبر د خوشحالي په موقم ثابت دی. انسان خوشاله شي نو سوي الله اکبر. دي ذکر رسول صلی الله علیه وسلم الله اکبر انها السنن. دا خو یقلاری دي، دا اغلاری دي. اغلاری دي مته هغه د پوخانو اغلاری او پوخانو خبرې دي کوم چې تاسو وکړي. قلتم والذي نفسي بيده. باغ الله می دي قسمی د چا پلاس کی زما ساده تاسو دې خبرو کړه کما قالت بنو اسرائیل لموسی، لکه څنګه چې بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته کړي وا اجعل لنا الها کما لهم الها. زمونږ د پارم دي یو معبود جوړ کړه لکه څنګه چې دوی دي. د پاوخ کی خبره کړو کړه چې موسی علیہ السلام د ځان سره بنی اسرائیل روان کړو او په لار کې یو قوم راغی دا وې سره سو دا وې سره بوتو دغه بندگی وکوله. نو دی بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته وګورو دوی سره بوت ته هغه ته پراته دي خپل حاجتونه وته وي. نو تم زمنګ د پاره دي یو معبود جوړ کا. قال انکم قوم تجهلون. موسی علیہ السلام ته تاسو جاهل قوم یې. اغه الله چې آزاد کړی د فرعون نه دغه سخت او دغه مصیبتونه راوښتې نن تاسو هغه سره بل معبود جوړوي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم لترکبن سنن من کان قبلکم. تاسو به یقینا دغه پوخانو خلکو په لار باندې ځئ.
رواه الترمذي د حدیث امام ترمذی راوړی او نور راوړی چې هغه ما د حدیث په اوله کې ذکر کړو. په دې حدیث کې ډېر زیات فواید دي. یو فائدہ په دې کې دا شوه چې کلم څه خبره بیانې یو غلطی ته نشوي نو دغه نه مخکې څه بیان کا عذر بیان کله کې څنګه چې ابو واقد رضی الله عنه بیان کو. دویمه خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته دا ونوي چې تاسو کافران شوي ویوته ها نه هر کفر کون کې کافر نه او هر کفر ویون کې کافر نه قانون یاد ساتي. دا زمونږ په دې لګنه اکثر علما او عوام خو پرې د عوام خو بیا عوام دي په خله باندې د قټکه کافر او مرتد او کافر او مرتد او تکفیر د مسلې سره خبر نه تکفیر وایي ستاسو د تکفیر د پر خپل شروط او موانع دي. یعنی شروط مطلب لازم په دې کس کې دا مسلې موانع بس دیوالونه دي د کفر په منځ کې او د په منځ کې چې دغه دیوالونه کده موانع په کې وو د دیوالونه نو بیا په دمنه تکفیر او د کفر فتوا نه لګي. او دې کې د جاهلان دي په دې مسله نه دی پوهه نو رسول صلی الله علیه وسلم متکافر ونه وي. او چې سره ته د قبر په خوا کې وریدو او د قبر خوا کې ناشته لاسونه اوچت کړي سغواړي نو عام خو زمونږ د خلکو خصوصا د پښتنو به دا طریقه لري چې دا مسلې زده کړي اله چې غیر الله ته چې وهل کفر دي نو په دې باندې فتوا ده سره د کفر صبر وبکیو صبر وبکی سره څوک چې صبر کوي باغ درم د کفر فتوا لګي. باز داسې قانون بیان کی د تکفیریان وې دا پلانې کار کفر دی او پلانې کافر دی او څوک چې ته کافر نه وینو هغه هم کافر دی به ټولو غزرا کوي. من کوشش کوو چې د اسلام ته خلک نه بس او د دې تکفیریانو د خوارجو کار دی چې اسلام ته څوک نه وته چې هغه تی وبس او مسلمانان لکم کو یو سړی ته ولې د قبر ته نه سره سونی چت کړي په دمه ته ډایرکټ د کفر فتوا نشي لګولای. ته یو څو کارونه کې او نه کار بده کې چې د حال به معلومه چې دی ولې د ځکه ناشته اول خو بده معلوم کې د چې د الله سجد کړي د دعا د الله نه غواړي کې د قبر ولا نه غواړي هغه نزيږي خدای الله نه غواړي به خدای ګناګار دی به سره ګناګار دی وجه دی چې د قبرونو په خوا کې د سی عبادتونه نه دی پکار. دا مثلا موږ سره مخ کې تیر شي خو کافر خو نه دی کنه مشرک دی نه مشرک هم نه دی. خد ثابت شو چې د وې ما ووري چې د وی یا فلان مدد دا خود غیر الله ته چغوالي بیا به دې ته پوښتنه کې چې ته څنګه چغواله چا د باندې زور زبردستی خو نه وکړي او د سیم کې دی چې يرولې چې ته لازم دا کار کې دیونه کوم دې مړکو او د مجبورن دا کار وکړو په زړه کې مؤمن دی نو د کافر کی نه کافر کی ښا کې دی شي د سره علم نه دی خبره لکه څنګه چې دي چې صحابه کرامو او د صحابه کرام دي خود دغه صحابه کرام کوم چې دا خبرو کړه نیولي مسلمانان شي د دې مسلې نه لا نو خبر رسول صلی الله علیه وسلم خو کافر ونه کې دي چې د عقل کار نه کوي دسم کې دي چې عقل کار نه کوي د نوري مسلې دي دا ټول شروط او موانع به وګوري دا غینه بعد به تکفیر مسله برازي هم د کفر ټاپه بچا بن راچول د اغه علماء کار دي چې غربانيين دي قران او حديث باندې پوره پوهه دي د هر عالم او مولا او د مفتي کارون نه عوام به بالکل په دې مسلو کې ګوتی نه وي عوام دي سره سکار دي مسله خطرناک ده چې ته وسړی ته کافر او حدیث کې درجه دی کافر نه نو دا خبره پتا باندې را واپس شو حدیث کې دا غټه مسله ثابته شو. یو بل ته ناشنا فائدہ غدا شرک ته اگر که نوم ولا بدل کی
شرک ته او کنوم ولا بدل کیم څه اثر پکې نک او دې چې دی ونی له نوم یې خو د ذات انواع او دې تمغه اصلحه چودا کدی له نوم کې دی او که اصلحه وتا چې که هر څه کې خو عمل څه دی عمل شرک دی بدغه بعد مؤلف رحم الله فيه مسائل و بدی باب کې مسائل دي لکه آیت راوړو افرایتم اللات والعزى او به دا حدیث نو بدی کې مسائل اولنی مسله وی تفسیر پکې وشو د آیت النجم د سورۃ النجم د آیتونو تیر شوی درس کې ما کړو الثانيه معرفه سوره الامر الذي طلبوا پدې خبره باندې ته پوه شو چې صحابه کرامو سم مطالبه کړي و کور صحابه کرامو د دې ویل چې زموږ د پاره ونه جوړه کومه بندګي کوو د سی ویلي د بندګي ټکي ویلې د سجدي ویلې د رکوع ویلې طواف ویلې نه وي موږ ته ساتو اصله اچو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې غوسه شو نو دا خلکو برکې د څه خیال چې قبرونو ته او بوتانو ته او ګټوونو ته پراته دي سجدي لګي الثالثه ويدريم خبر دا دریم مسله كونهم لم يفعلوا او دا کار نه کړي دا کار هغه نه کړي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړو سلورو مسله دا كونهم قصدوا التقرب الى الله بذلك لظنهم انه يحبه ويداونه چې دوی غوښته دیم دې لپاره غوښته چې موږ په الله ته نږدې شو یو که دا کار بد الله خوخي په دې باندې موږ الله ته نږدې کیږو چې کار ناروا دی به ناروا دی بینځو مسله دا شو انهم اذا جهلوا هذا فغيرهم اولى بالجهل چې صحابه کرامو په دور کې دي کسان شتي چې غوې ته دا مسله نو معلومه نو په دې زموږ په دې زمانه کې باندې چې غوې ته دا مسله نه معلومه ها تاسو ډیر زیات چې هغه اوچت وخت کې اوچت زمانه کې بعض داسې کسانو چې غوې ته دا مسله نو معلومه چې دې سی ونی ته دا اصلحیه چول د برکت په نیت باندې دا ناروا کار دی نو زمونږ په دې دور کې وسومره ډیری چوي ته دا مسلې نه دی معلومه السادسه شپږمه مسله ان لهم من الحسنات والوعد بالمغفره ما ليس لغيره وې د صحابه کرامو خدومره نیکیانی دي او الله سره د مغفرت لوزونه کړی دي چې غیر د نور سره نه دي کړی دا مسله دلته به دی راوړه د کې دوه فائدې دي یو ته دوی چې د غوی دغه ګناه او خبر الله بخلی ده دا خبر الله غوی ته بخلی ده دویمه هم مسله چې ته یو خبيث د حدیث ووري او دې سند دروازه کولو کې د تنقید په صحابه کرامو باندې نو دا خله بند کړه چې صحابه کرامو خدا کار کړي خو غړي رچت خلک تیم دې سند ته بغوی بسلیږي بل وزدلته لري بعضو خلکو د عقل په ځای کنځي کیږي صحابه کرامو نه ګناونه شي دي کني شي مو خدا عقیده نه صحابه کرامو نه ګناونه نه کی صحابه کرامو نه ګناونه کیږي او شوی دي عصمت د ګناونو نه پاکواله د غسل د پیغمبرانو لپاره اکه د صحابه کرامو نه ګناونه نه کیدي نو رسول صلی الله علیه وسلم د دین څنګه بیانو دا غوینه ګناونه شوی دي خطاګانې دي شوی دي رسول صلی الله علیه وسلم ولزه په ځای تنبیه ورکړي دی دا کارم غلط دی نو موږ ته مسله واضحه شو نو دا بعض راشي لکه شیعاګانو نه متاثر یا د روافضونه پلانی صحابي دا کار ولي وکړو ناول خو وروره صحابي د ګنا نه پاک دی نه دی پاک دویم د دوی نه خطاګانې کیږي د دوی نه ګناه کیږي موږ ته مسله واضحه کیږي نو څوک جو صحابه کرامو دا خبره کوي هیڅ خبره نه پیغمبر را لګلې شوی د استاد په صفت ته شاګردان خطا کیږي استاد یې څه کوي اصلاح کوي او خبره وکړه غلطه وکړه پیغمبر په وکړو دا کار مسله دا غلط دی ها وما مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن السنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوی معذور ونه غنل خبره بیا مغوی باندې جواب سخو څنګه سخو کو وی اول خو الله اکبر وی تعجب کو چې دومره ناروا خبره تاسو وکړه دیمه
دا خبره سخت په دې سره کړه و انها السنن دا هم قلاری ابو خانو کنه درېمه بیا په دې سره خسخت کړه وی تاسو هم دا غوي په لار باندې ځي اتو مسألة الامر الكبير وهو المقصود وغټ خبره بکی ده شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وی انه اخبر ان طلبهم كطلب بني اسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا اله هغه ته استاسو د کار د چا د کار پشان دي بني اسرائيل د کار پشان ونن سبا چې موږ چاته وایو چې ستاسو د کار شرک ته خطا موږ د مکې د مشرکانو پشان کوو سره پاس سور لسو کله بعد یو مشرک ته وایي چې ستاسو کار د شرک دی د خپکیږي ته ولې ماته وایي د آیتونه ولې په ما چسپان کې دا خو د مکې د مشرکانو لپاره و دې چې کوګر مخامخ صحابه کرام دي خو پیغمبر وته کارم د چا د کار پشان کو بني اسرائيل کار پشان کو نهو مسألة أن النفي هذا من معنى لا إله إلا الله وإذا د صحابه کرامو چې کوم مسلې ته پوښوکو د دین من کول دم د لا اله الا الله معنی ده لکه چې لا اله الا الله کې معنی ده پرته چې معبود په حق باندې یو الله دی او تبرک او برکت چون کې څوک دی برکت چون کې خو الله دی لسو مسألة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة پیغمبر صلی الله علیه وسلم قسم وخورو والذي نفسي بيده حدیث کې قسم وخورو او پیغمبر چې قسم خوري د مصلحت لپاره خوري نو د مصلحت لپاره قسم خوراک څه دی جایز دی یو لسو مسألة أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا فالشرك أصغر مشتي أكبر مشتي ځکه خو دوی په دې باندې کافران نشو ها دولسو مسألة ويدوي تدوي صحابة الكرام نحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك ويمنغا نوې اسلام قبول کړو نو دین د ثابت شو چې مثلا دوی ته نو معلومه اکم چې پوخا اسلام قبول کړي دا غوي ته مسله غوي ته معلومه دي لسو مسله التكبير عند التعجب کله چې ته واجب کار ویني باغ ټیم کې الله اکبر ویل پکاري سوال لسو مسله سد الذرايع اغلاری بندول چې انسان شرک ته رسي ونن خو اجازه ته ورکو چې زونه جوړه کې اصلاح او ته چوي سوال او بیا د دیونی عبادت شروع شي نو شریعت غلار سکړه هغه بالکل بند کړه بلسو مسله النهي عن التشبه باهل الجاهليه شریعت موږ د دین منع کړو چې تاسو د جاهلیت ولا بشنکار نه کوئ شپړسو مسله الغضب عند التعليم کله کله مسلې بیانولو کې به غصم کې غصه چا وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړه کله کله به غصه کې مسله بیانې د غیر به غصه شي ثابت دي رسول صلی الله علیه وسلم نه او دې کې غیرت په توحید باندې دا به کې یو مسله ده غیرت په توحید باندې هغه د لپاره غصه کېده ولسو مسألة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن ورسول صلى الله عليه وسلم يو قانون بيان کو چې دا هم قلاري دي د پخانو غتا سو به دا قانون دي اتلسو مسألة أن هذا علم من أعلام النبوة وإذا خبر د رسول صلى الله عليه وسلم د نبوت په دلایلو کې یو دلیل دی چې تاسو هم دي شي څنګه دلیل دی ها دا اوس چې کوم خلک زیدي باباګانو لا دي قبرونو لا غیر الله ته سجدي لګي هغه سره تعلقات ساتي د نبوت په دلایلو کې دلیل شو کړي پیغمبر خبره کړې و دي چې بکی یو شو بس خلک دا خبره کوي په دې امت کې به شرک راځي او رسول صلی الله علیه وسلم ویلي شرک ورایي حدیث کې درځي قیامت ته هغه وخت پورې نشي راتله چې سو پورې زما په امت کې خلکو د بوتانو بندګی نه کړي د بوتانو د امت کې به د مشرکان چې د بوتانو بندګي د قبر د ونی د ګټي شتي ډیر شي دین انکار کول شي نور پټولې په ګوته باندې نو لسو مسألة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا هر کار چې الله بیان کړی دی چې يهود او نصارو دا کار غلط کړی دی نو دغه زمونږ د پارم د چې کومنګ یو کنه به غلطي شلو مسله دا شو چې عبادت په امر سره ثابتي عبادت په سره ثابتي امر سره امر د شریعت چې شریعت ته یو کار نه ویلته نشي کولای اوس هغه موږ ونه ځان لدلته جوړو شریعت وته دی وری نه دی ویلی نو دی جوړولې شي نشي جوړولې بیا شیخ محمد بن عبد الوهاب ناشنا خبره کوي وی په دې
یو حدیث کې د قبر غدري مسلم ثابت شوی ادري سواله من ربک من نبیک ما دینک ستا رب څوک دی ستا پیغمبر څوک دی او ستا دین څه دی او دا دلیل په دې باندې چې د شیخ محمد بن عبد الوهاب الله سمره جوور ذهن ورکړو چې دا مسلې د دین راوباسي او زه ته بیان کوم روان درس پرې وګسو کې بیانول شي د حدیث کې د درې مسلې څنګه دي پرې به دور روان درس او تاسو به کې سوچ وکړئ حدیث خو تاسو وورئ سره ترجمه هغه د درې مسلې په دې حدیث کې ثابت دي څنګه ثابت دي دا جواب به مله پر روان درس کې راکړي یوشتو مسله ان سنة اهل الكتاب مذمومه كسنة المشركين د اهل کتابو په لار پسې تګ ناروا دي لکه څنګه چې د مشرکانو په لار باندې تګ ناروا دي دویشتو مسله د ډېر ناشنا خبره کړې ده وی چې کله یو سړی د باطل نه راوړي حق ته او د دې باطل سره زړه عادت شوی نو د زرت دغه باطل نوزي دغه سره عادت د مسلې د کوم ځای نه واغسته نی مسلمان شي هغه قصې له وسوم په زړه کې شتي د فائدہ ناشنا فائدہ بیان شو کله چې سړی توبه وباسي کنده ګناہوں نو ډېر زر دیني غلارې ته نه برابرېږي سیده دغه چې دا ګناہوں اثرات پرې دي ګوره حدیث کې راځي دا زړه تور کی نو چې سړی زړه پوره تور شوی دی دغه په سپینېدو کې به وخت لګي کنه بل دې دا کارونو سره عادت دی دا قصو سره عادت لکه یو سړی دی د بد عملو په مجالسو کې کینی دته نیکانو مجالس سره ول خبرو چل نه ورسي دیو توبه به مشتي ځنه کمال کو بیا هم د خپل خبرو سره غي سره عادت یو سړی سندري اوري او سندرو نه توبه وېستا بیا ډیر زرد د زړه د هغه خبرې نه پاکي د دې لپاره به وخت پکاري چې وخت تیر شي دنه به د ګناه او دغه غسرات هغه بالکل شي بالکل به ختم شي والله اعلم دې سره د باب مختم شو دغه نه بعد بل باب دی لسم باب ما جاء في الذبح باب ما جاء في الذبح لغير الله دا لسم باب دی په دې مبارک کتاب کې او د دې پر وړل دی باب بیان د دې کې چې حلال کول د غیر الله لپاره حلال کول د غیر الله لپاره موږ تاسو مخ کې ویلي چې مؤلف لګیاري موږ ته د شرک اقسام بیانې انواع چې دا شرک د شرک واستته یو بل مسله بیانې چې د غیر الله په نوم باندې څه شی حلالول او د غیر الله د لپاره حلالول د څه شی دی دا هم شرک دی سوال ځل کې دا راځي چې مخکې موږ سره باب تیر شو پای کې د څه ویل شو چې تعویذونه چول تار چول یا کنجکه چول یا کانی غاړی ته چول د شرک ته لاس ته چول شرک ته دي ذکر دي سونه چې باب ما جاء في الذبح لغير الله في الذبح لغير الله صرف دقوي باب بیان دي کې چې د غیر الله په نوم باندې شی لاول یا د غیر الله لپاره لاول خو دي څه کوونی چې دا شرک دی جواب دی چې کله نه کله استاد یو مسله د قشم پری دی ګوري چې دا شاګردان او د کتاب لوستون کې او اوریدون کې د دینه دغه حکم راوستي شي او کنه نور خو بدی کې څه شک نشته چې شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دې کار ته شرک وي د قرآن او حدیث نوازیه مسله ده د غیر الله د پاره څه شی لاول د په سلور قسمه دي او د فائدې د ساتي کې چا یاد کړه ویل کله نو دا بناشنا فائدې د ته یاد شي بعض مسلې لنډي مختصری خو ډېری مسلې د حل کوي یو د الله په نوم حلاله او د الله د لپاره حلاله د موحدینو طریقه ده د الله په نوم یو شی حلالول او د چا د لپاره حلالول د الله د لپاره حلالول د موحدینو طریقه ده دا کاروم جایز دی او د دې حلالي خوراک سره هغه جایز دی دویم قسم د الله په نوم حلالول د غیر الله د پاره یو سړی دی بیزه رسم له ویزه حلالومه بسم الله وی چاړه چې راکو د سی وی بسم الله ولي حلاله وې د پلاني بابا د پاره چې غرازي
نوم د الله واغستو ولالي د چا لپاره کو غیر الله د لپاره د شرک دی او دا ساروی خوراک سدي حلال دي که حرام دي حرام دي سړی د الله نوم واغستو سید الله نوم واغستو ته د غیر دي ته ګور اراده سده دریم قسم حلال د غیر الله په نوم او د غیر الله د لپاره دا خو واضح دي ولکه دغه دوه قسم شرک راغی دا بسم الله چې مونږ وایو مرسته غواړو د الله نه یعنی زه چې در شروع کوم زه په اول کې سو بسم الله یعنی مطلب څه دی شروع کوم د الله په نوم سره چې الله را سره مرسته وکي په دې درس بیانولو کې نو مرسته می وختره چانه د الله نه تا چې ساروی لاله بسم الله دی وي مرسته وختره چانه د الله خدي ظالم ساروی خو د غیر الله د پر حلال کو خو دلته مرستم د غیر الله نه وغوښته یعنی وسړی دی ساروی رسم لو علی د پلانی پیری پنوم باندې دکی خود شرک او دو کفر راځي سلورم قسم د غیر الله پنوم باندې علالول د الله د پاره یعنی ساروی رسم لو نوم به چا واغستو د غیر الله علاله چا لپاره کړه الله لپاره دم حرام دي دا دم شرک دي دا درې قسمه چې ما ذکر کو د اخرنی په دې کې د غوخه خوراک کوم څه ده حرام ده د قیو کې جایز ده دلته د فائدې د ساتي ساروی علالول په وخت کې بسم الله ویل د سدي واجب دي او د بسم الله سره الله اکبر ویل د مستحب او سنت دي سره ساروی علی بسم الله الله اکبر وسره ډیره خره کچا سره بسم الله وینهم کافی دي او دې سره د حلاله ده دلته یو بل فائدې ته ذکر کوم و دې سم کیږي اوس ساروی مالل کو د الله په نوم د الله د پنه الله ته به نږدې کېده دا خو واضح ده خو سړی ساروی حلال کو د الله په نوم د پلاني میلمه د پاره نو دا جایز دي ځکه چې دې کې د چې د ساروی حلالي چې میلمه را روان دي یا پلانې مشر روان دي د عقیده نه ده چې د زړه پر بدیل علوم چې د الله سره شریک دی یا هغه مرتبه ته رسي نه بلکې د ساروی چلالي د میلمه د پاره دام د دین په یو څه باندې عمل کوي د میلمه اکرام د مشرانو اکرام د ملګرو اکرام دام یو دینداری ده نو بعض ملګرو په ذهن کې کېدی شي دا خبر راتلی شي چې د الله په نوم او د غیر الله د پاره بیا خو کې د قسم راغی د الله په نوم د غیر الله د پاره موږ نه دا جایز دی دا بغي کې دنه ناراضي نو د غیر الله په نوم باندې هر شی غیر الله کې ټول رالو پیغمبر ملائک اولیاء الله ګټونه هر شی مچ تیراونی وکنه په دې حدیث کې په دې باب کې براشي کې دي شنن موږ حدیث ته ونرسو یو سړی مچ نیول او مچ او هغه مړکو دی وبوت ته پاره دا هغه مچ د مړکولو دراسه چې د مړکو او دی وی چې د پلاني بوت ته پاره د غیر دراسه الله سره جهنم ته گزار کو یو مچ نو دی کې دنه هر قسم ساروي هر قسم زناور هر شی چې د غیر الله په نوم علاله او دغه ته نزدېکت ته پاره نو دا کفر دی دا څه دی کفر دی پغی باندې دلیل راوړي اولنې دلیل وقول الله تعالی وإذا الله دا وینا قل ان صلاتي ونسكي اے پیغمبر اوه د خلکو ته صلاتي صلات په عربی کې څه ته وایي دعا ته وایي او به دې مونږ ته وایي نو دواړه به کې دنه داخل دي اوه پیغمبر د خلکو ته چې دعاګانې چې زکه می غواړم او کوم منځونه چې زکوما ونسکی یعنی قربانی زما منځ زما او قربانی زما او دعاګانې زما بعض علماء د نسکی مطلب د عبادتونه قدام سید خو دې ځکه د مؤلف رحم الله چې راوړی نو په دې معنی راوړی چې نسکی مطلب سه قربانی ته د حلالي مسله دي ثابتې
نو قل او پیغمبر دی خلکو ته ان یقینا صلاتی منزون زما عبادتونه زما نسک عبادتونه زما او قربانیان زما چیزې کومه او دا ډېر ناشنا خبره و محیای و مماتی او زما جون او زما مرګ لله رب العالمین دی الله د پاره دی جون او مرګ محیای و مماتی محیای و مماتی څه مطلب دی یعنی زما د ژوند چې ټول د الله په لاس کې دی او زما مرګ د چا په لاس کې دی الله په لاس کې دی دوه معنی دی یو خو دا شو چې په دې ژوند کې چې سکیږي زما سره سوکي کوي الله کوي او به چې ما باندې مرګ راولي مله راولي دوه معنی دا ده دوه مطلب پکې دا پروت دی چې په دې ژوند کې چې زلي ګیم د عبادتونو کوم نو خاص د الله لپاره د ژوند تیروم او دغه بندگی پکې کوم او چې مرم هم د الله په بندگی بمرم نو ژوند او مرګ د چا لپاره شو د الله په موحد شان خبره په دې لنډه کړه ځکه چې مونږ او عبادت او دعاګانې او قربانیان به خبر ډیر وګدي کنه لنډه ده چې زمونږ ژوند او مرګ د چا لپاره غد الله لپاره لا شریک له به شورستو لا شریک له هغه سره هیڅ څوک شریک نشته هیڅ څوک سره شریک نشته کائن من کان د الله نه راوځي څومره دي ټول پکې د نه راځي وبذلک امرت او په دې باندې ماته امر کړی شوی دی امر وته چا کړی الله وته کړی وانا اول المسلمین او زاولنه مسلمان یم دلته یو سوال ځل کړی چې پیغمبر نمخ کې مسلمانان تیر شوي دي کې نه تیر شوي نبی څنګه وانا اول المسلمین دی امت کې اولنه مسلمان یم دا مشهور جواب دی بعض علما په ډیره خوري خبره بیانې وي وانا اول المسلمین مطلب دا چې زه د ټولو نه اوچت مسلمان یم او دې کې څه شک نشته په انسانانو کې غوره انسان په مسلمانانو کې غوره مسلمان هغه څوک دی رسول صلی الله علیه وسلم پیغمبرانو نه غوره دی باقی پیغمبرانو نه نو که په دغه مطلب واخلې نو بیا دغه مطلب شو دغه نه بعد آیت راوړل د سورۃ الکوثر ان اعطیناک الکوثر اے پیغمبر موږ ته درکړې دې ډیر خیر کوثر څه ته وای ډیر خیر ته وای دې کې د نړۍ خبرې د نړۍ الله پیغمبر لور کړی خو مشهور دی چې دلته د کوثر نه مراد څه شی دی لا لوی خیر خو دی ولکه مشهور په دې لوی خیر کې به څه دی حوض کوثر حوض کوثر ته مراد چې دا یو خاص حوض دی چې الله سبحانه وتعالى به پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور کړی چې الله دې دومره ډیر نعمتونه درکړو فصل لربک وانحر نو د خپل رب د پاره منځونه کوا او داغه د پاره قرباني کوا الله دې نعمتونه درکړو کنه نو په جواب کې به څه کې به بکارداري چې کم رب چې تعالی د نعمتونه درکړي د عبادت هم خاص داغه کوا پیغمبر ته الله چې د غیر الله په نوم باندې با حلال نه کې فصل لربک د خپل رب د پاره به کې وانحر او قرباني کوا دې ته دا مسلم ثابتېږي د لوی اختر مسائلو کې چې اول به مونږ کې او بیا به قرباني کې او حدیث کې درایي چې چا قرباني د منځنه مخ کې وکړه فشاته شات اللحم نو د ساروي سب د غوخه لپاره حلال کو قرباني به ونشوا غوخه د چې د خپل کور ولا لپاره راوړه حدیث کې دي سراجي فصل لربك وانحر نحر على الاول توي کنه نو په دې کې دنه قرباني مراله په دې کې دنه د حج قرباني مراله د اختر قرباني د حج قرباني په دې کې دنه عقیقه مراله کله چې ماشوم پیدا شي او مور سروي لاله دا ټول به کې دنه رالو چې دا ټول به خاصه چا د پاره کی د الله د پاره یو سړی منښت وکړه چې زما دا کار دي شو شو زبا سروي لاله مد الله په نوم د عبادت نو د غیر الله په نوم باندې هیڅ شی نه لاله هیڅ شی د شنده د غیر الله په نوم صرف دانه چې سړی قبر لوي سی ولته حلال کی دا به د غیر الله په نوم نه خپل کور کې حلال کو د پرانی سیب د پاره د شي شو د شرک او کفر ته یو سړی نیو علاقه ته ورغه
او الته د پیریانو نه د بچ کېدو د پاره د پیریانو په نوم باندې ساروی حلال کو دي کی او وسم زوم په بازو علاقو کې خلک دا کوي چې کله نیو علاقې ته لاړ شي نو کور دا کې نو وینه به سبکه وینه به یا ګاډه نه وایي نو دغه مخ ته سو کی ساروی حلال کی چې د وینه توي شي د تر چا د پاره توي وي د وینه توي ول ګره عبادت ته د وینه توي ول څه دی عبادت ته د وینه صرف د الله لپاره توي تر بل چا د پاره ته نشي توي وله چې د پیریانو نه بچ کېدو لپاره او د پلاني شي نه د ټول په شرک او په کفر او په ناروا کارونو کې راځي اسلام موږ د دین منع کړیو دغه نه بعد حدیث راوړل وعن علي رضي الله عنه علي بن ابي طالب رضي الله عنه روایت علي ابن ابي طالب رضي الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم د ترزوی ده او دغه زوموم ده او دغه لور فاطمه رضی الله عنها د په واده چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپل بچو کې د ټول زیات باغې باندې مینو ډیر اوچت مسلمانانو په ماشومانانو کې ولنې ماشوم چې اسلام قبول کړي هغه دی یعنی په ماشوموالي کې اسلام قبول کړي نو بالکل په سر ځواني کو چې کړه د اسلام ته ورننه وته بیا په جهادونو کې ذکر د بادرۍ او د شجاعت واقعي غډيري زیاتې دي نو چې یو ایمان شي لکه ایمان د صحابه کرامو او بیا سره ځواني شي لکه ځواني د علي بن ابي طالب نبی به څنګه ایمانی او څنګه بادرۍ او څنګه شجاعت به چې دغه انسان هغه تصور هم نشي کولای علي بن ابي طالب رضی الله عنه د دبشه قرباني د اسلام د لپاره ورکول خصوصا هغه قرباني چې کوم شپه باندې رسول صلی الله علیه وسلم د کوم ځای وته د مکې نه وته او د سملو په خپل ځبان دي د توي زما په ځبان به سملو زما د صادر په ځان باندې واچي نو مشرکان به دا ګومان کوي چې دا دې پروت ته زبو زما ته ډی ګران کار دی چې مشرکان راغلي دي د پاره دي چې مونږه د سړی مړ کو نو یې عمله کوي په تلای په هر ځکه چې د سړی په دغه حمله کوي نو چې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ او علي رضی الله عنه په ځای پریوتو او صادر بل پاسه پوت نو پته خونه لګی چې دا څوک نه هو گزار پدم کولې شي دې باوجود هغه د شپال ته تیر کړی او بیا غ امانتونه چې کوم سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر خو دی هغه خلکو ته واپس کو ډېر ضروري انسان د خیبر په غزا کې د يهودو د یو قلا دروازه د یوازې رو چې تکړه و غزار کړي و بیا صحابه کرام وی روایتو کې لږ اختلاف شتي بعض روایتو کې دي سره چې بیا موږ د دروازه د غزینو چې تورو نو سلويختو کسانو چې تکړه ده او بعض روایتونه کې د سلويختو نم زیات راځي او دا زور عجیبه مګنی چې دې شي نشي کېږي نن سبا د دنیا په پیسو ګټلو کې دومره تکړه خلک شي انسان ته حیران شي د دې شی وجود کې سړی وجود ته ګوره څنګه وجود کړي نو چې سړی د دنیا د لپاره دومره زور لګولې شي نو چې بیا صحابي او د رسول صلی الله علیه وسلم د ترزوی او د غزومی او زوانی او هغه مؤمنی چې الله یې ګوي کوي چې جنت ته بزي او پیغمبري ګوي کوي جنت ته ځي کې وسمره زوري بیا الله سبحانه وتعالى سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړو زدي ځوانانو ته وایم د دې سیرت لګو ګوري کې دي شدید له سبتا سو کې جذبه راشي چې څنګه خدمت هغه د اسلام او د مسلمانانو کړي او به څنګه ناشنا تاریخ ته داغه ما بیان کړی تفصیلا دغه سیرت په درې یا په څلورو بیانونو کې ناغه ووري چې تاسو پوره پته ولګي چې علي رضی الله عنه څوک هغه چې حدثني النبي صلى الله عليه وسلم باربع كلمات ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلور خبرې بیان کړي سلور د ټول ناولي دا بیان کړي ولعن الله من ذبح لغير الله د الله لعنت دی په انسان باندې چې د غیر الله د لپاره حلال کوي لعنت پچوي لعنت په رسول الله صلی الله علیه وسلم وې دا سره د الله د رحمت نه لري دی یا لعنت الله تر طرف نشو
چې الله وی دې زما د رحمت نه لري دی چا چې یو شی حلال کو د غیر الله په نوم د غیر الله لپاره خدیک عام من عام ټکي ذبح لغیر الله هر څوک چې څوک دا کار وکي او به چې هر شی حلال کو کاغه چرګ ده کاغه ګډه ده بیزه ده وای ده هر شی چې ده د خلک چې د چینی وړي او خوراکونه وړي او د پلاني سي پنو پر درگاہونو دربارونو کې پراته ټول کفر او شرک دي ټول کفر او شرک دي او په ملک کې په نور علاقو کې به توین د دې کور په خوا کې به کونډې یتیم به غریب به او د بوجیره په شکړیو د پلاني سي دربار روان دي الته گزار کی د قشه الته گزار کی بیا نو کفر او شرک مو کو مالم زای کو او دا کوم خلکو چې حاجت ته هغه حاجت یې پوره نه کو خالته به سکی دي ارسه سره نو الته سو کوئی چیز د پلاني سي نو سیم او سو کوئی مونږه کړوسیو او سو کوئی مونږ له اجازه را کړی ده نو دا یو سو قسم خلک دغه دربار او درگاه کې ناسي چې کله رش ختم شي دا راشنه غوي راکاږي هغه طرف ته په دې کې باقاعده سوري کړي سوري په دې کې څلور شي کنه یو غټه کوټه جوړ شي کې سوري دي ته به پیسې ورچېدل زمکه خوري ها دا پیسې زمکه خوري چرته دي دی واپس راوځي او د دوی په شان تجارت او پیسې ګټل دبل چاني دي ګټل دي دا ټول سوچه پیسې د پروت یو نوم او ځان دي چې کړي چې لګم د پیسو سره کار نشته بعض زینو کې ظالمانو ماته عمرګری قصه کولو یو موږ په خایو زیارت لتلو ناغې ته غلار تنګ و په قصه ول د لار تنګ کړي نو پای کې با سړی دي چې ډایرکټ نشوتله لازم لکه یو طرف باندې وکیږي په یو طرف پشي نبي اوازي او کدي چې نیغ پورځي به نشي ورته نو چې موږ ورلو نو هغه دا قانون جوړ کړو چې څوک په دې نیغ دي نشران نو ته نو دا ګناګار دی رسې دی ګناګار دی نو دې پیسې ورواچي خو کې ډبه پروت ناغوي زه ورل مزم نشم نه وته ما ته आवाज وکړي پیسې ورواچي ګناګاری تل راغله ډایرکټ راوړي یو پیسې ما شي ته ورواچي وې ما چې وسو کوم چې وس لکوک شو راځنه نشه خنه وس ولي ګناونه ختم شو او دې ته ورده طریقه خو د مخکې ټول ته معلومه وې ما وی کزه پیسې ورواچو دې بل څه طریقه خو یا خو به زیره ته کولو شي زه ورننه وزم دې پیسې مورک او یا کې دې شي په هوا می کې دې شي مور وړي خو څه طریقه خو بکې کنه وی چې ما پیسې ورواچلو ما چې وسو کوم چې لک کوک شورانه نه وس پر خلکو پورې څه خندا کول خو دا خلک کوم ګوره په دغه باندې مطمئن دي دا دربارونو درګونو ولني دقیق وخت چې مالونه ته اخلي عزتونه ولا تبا کړو عقیده ولا خراب کړي په او مهین دي خبره مې دی پر اوسه چې هر شی چې ته د غیر الله په نوم ورکه رسېږي دا شرک دی چې به غیر الله ته نږدې کېږم نو دا شرک او کفر کې راځي ول یاذ بالله اولنی خبر رسول صلی الله علیه وسلم دا وکړه من ذبح لعن الله من ذبح لغیر الله دویمه وی دا وکړه لعن الله من لعن والديه دا الله لعنت ته پاغه انسان باندې چې بخپل مور پلر باندې لعنت وای ګور حق د الله ذکر کو اوس دې کې مسله د مور پلر رااله دا طریقه د عامه قران او حدیث کې د الله تر طرف نه لعنت دا دی چې د انسان د رحمت نس شو لری شو خو مور پلر باندې سړی څنګه لعنت وای مطلب دلته مور پلر باندې لعنت ویل دا دی مور پلر ته بدر دویل دې دغه کولو کوي ګوره کم سړی چې مور پلر ته بدر دی وای الله په د باندې لعنت وای او کم سړی چې مور پلر ته بدر دی وای پیغمبر وای وی الله دې د خپل رحمت نه لري داسه وځي سره د سوالو کې چې مور پلار ته ولې څوک کنځلي کولای شي مونږ وایو چې دا کدي سي معاشره وي چې دا اوچته مؤمنانو لکه د رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه دی بارکه حدیث لازم چې سره څنګه خپل مور پلار ته کنځلي کوي خو زموږ په معاشره کې دا عجیب نه ده عجیب ده نه ده
د دین اخو مشتي وهي نو چې مور پلار وهي دیو په کومه درجه کې پاتې راځي چې کنزلی وته کوي یا دغه کوي بدی ردی وته دا خو عامه طریقه ته جوړ شوی ده الا من رحمه رب او چغه وهل اواز چتول ډېر لږ خلک به د شمار چې هغه الله دین ساتي ډېر لږ خلک به چې هغه الله دین ساتي دې هدف پورې موږ را رسیدلو چې د خزي د لاسه او د بچو د لاسه په پلار باندې आवाज وچت کو د خزي او د بچو د لاسه مور ته وایي تاسو څه ځخره غستې د مور هغه ته تاسو ځخره غستې مانه نه چې یو ملګری ته په واتس اپ باندې ویډیو راولېګل د پلار مقام نو باقي کې د پلارانو یو څو ویډیوګانی چې د پلار د بچو سره څومره محبت کوي د یو څو ویډیوګانی پکې نو یو کس خپل بچي سکول ته روان کړي او سکول لري د ماشوم ستړی کی نو داغه د پاره به یو ګاډي جوړ کړي د لرګینه هغه به کولاړي د روانه کړي ګاډي سکول ته وځي دومره اوچت انسان چې داغه لاسونه نستړي کیږي د بچو په خدمت کې داغه مټي نستړي کیږي د بچو په خدمت کې داغه هغه سترګې نستړي کیږي داغه خله نستړي کیږي داغه بدن نه پارام کیږي الا د چې ملک الموت راشي ساتي والی به د خورو کې د پارام شي خو چې څو پر د ملک الموت نه راغلی دغه غټ انسان د بچو په خدمت کې او په سوچ کې لري نو څومره ظلم دی چې سړی را پاسي دغه پلار ته بیا بدی ردی یو غته ته نه پويږي او ته قمقل او ته سګړی وړي یو حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو او د حدیث د عبد الله بن عمرو بن العاص ته رضی الله عنهما په صحیح بخاری کې او په صحیح مسلم کې چې یو کس راغی وی یا رسول الله یو سړی خپل مور بلار ته کنځلي کوي انا آشنا خلکو وی سړی د سشتي چې مور بلار ته کنځلي کوي رسول صلی الله علیه وسلم وی د بلغه بلار ته چې کنځلي کوي هغه د دې بلار ته کوي نو د خپل بلار بخپله وکنځو او د بلغه مور ته کوي هغه د مور ته کوي نو خپل مور بخپله وکنځله دا خبره ګور زړه ته کوزه کوي دام لکه ته چې خپل مور بلار ته کنځلي کوي او د پښتنو خپل کنزل نشته مور دي سي کوم خور دي سي کوم او خزه دي سي کوم د غټ زما د ټکی بلک سخی خوېس خبره نه دا کاروم دی غټ د غټ دله د اوس به غیرت انسان کار دی چې په جنگ کې سړی ته خزه دي سي کوم مور دي سي کوم خور دي سي کوم دا ناروا دي چې سړی ته چې ستا پلار دي سي دي ځکه چې دا خو ته خپل پلار هم په هغه باندې کنځي او کار دم د منافقت کو کنزل ناروا دي ک پلار ته کې او ک مور ته کې خو به د غټ به غرتوب دی چې ته دی انسان هغه درنه مور راځي د کی چې ټول عمر په کور کې دنه تیر کړي او د حیا او د عزت صادر به پروتي نن تا هغه په بازار کې د خلکو مخ کې یاد کړ چې هغه دي سي کما دی سړی خور یو سړی لور چې هغه په ځان قرباني دغه په عزت دغه په حیا باندې ته په دوه ټکو کې دغه حیا او عزت ټول لوغه سوسین ته گزار کو دغه به غرتوب او دلتوب نه تاسو وای ها کم سړی چې بجنګ کې دا کنځلې کېږي نه نو زم چې د به غیرتوب کې ډیګري اغستې ده او بلدا ته چې هغه ته وي چې ستا مور دي سي نو هغه به ته بدل کې ګلونه راچي ها هغه بسکه ابدا ته وي چې ستا مور دي سي نو هغه چې دا وي چې ستا مور دي سي دا هغه ولوي ته د خپل مور ته وي چې زما مور دي سي ولي ځکه چې د کنځلو کړو هغه شروع وکړه ته چې هغه ته دا وي چې ستا پلار دي سي هغه ته جواب کوي نو دا ته خپل پلار په خپل وکنځو ته فائدمنه مسله ګوره یاد ساتي سلو درې مې دا وي لعن الله من آوى محدثا دا الله لعنت دی باغ انسان باندې چې بدعتي انسان لزه ور کړی چاله بدعتي له دا مسله ډیر ملګری اول پیراوري بدعتي چاته ویل کی چې په دین کې نوی کارونه کوي د عبادت بنیت باندې دا بدعتي دی دا باز مونږ ته وي ستاسو د رویه د بدعتیانو سره دا سخت ده او دا ولې یو
د دوی نه به علم نه کوي او د دوی مجلسونو له بنځي موږ وایو دا رویه چې سخت ده د دې سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی بدعتي له زی ور کول چې په دین کې نیوي کارونه کوي ویل الله لعنت دی په زی ور کول څه مطلب دی یعنی مرګرتیا کول دا غمرسته کول هغه مضبوطول په دې بدعت کې د ټولي خبرې دي کې د نه راځي اخه صفه دښمنی کې د دین سره او تلګي دغه سره سکه مرګرتیا کې عمرسته کې د بزین اور کې یو روایت کې درځي چې چا د بدعتي انسان عزت کو فقط اعان على هدم الاسلام نو دم رسته وکړه د اسلام په نړولو کې ځکه چې د بدعتي لګي د سنړی اسلام نړی او ته د هغه انسان عزت کې چې هغه اسلام نړی قال الله وقال الرسول بدلی او غبري دي او نیوی مسلې روبته مرسته وکړه مته تم دې کار کې د سره سره شریک کړي ته ولزکه عزت وکړه نو د بدعتي او د اهل بدع او د مجالسونو بزان لري ساتي دلته یو فائدہ د ذکر کم د بس کسان زمو خواله راشي او موږ درس کوو د پلاني سره د پلاني خواله مرزو پلاني د اهل بدع او د بدعتيانو سره په علمي مجالس کې نه کېنی ګوري ځکه چې دا خو عالم ته پته لګي چې د چا کوم خبرو کړه د سره د قرآن حدیث خلاف ته خو عوام ته پته نه لګي کنه نو په غبین کې بدر صدر کې زهر بدر کې ځکه امام ابن سیرین رحم الله د نور په سلفو کې ډېر کسان دي خواته یو کس راغله و امام سبي یو خبره کومه هغه نیمه بم نه کې هغه یو نیمه بم نه کې نیمه یو ټکه بم نه بیا شاګردان ته وسیده دلته خبرې کوي شاګردان وښتو به ډېر تعجب کوو ته وی چې خبره به کړه ورو تا بالکل پرې نه خو وی دا بدعتي دی او ګډي وړي مسلې او دین بیانې نن بده یو خبرو کې چې د زمون په ځل کې باسرو کې په موږ باندې بده دین ګډوډ کی ورته امام دې د دین او غدا خبره کوي او دا به عامي شین عامي بناسي نجي منګه خمسلې منو غلطي بریدو ته په خو غلطو کې فرق کولای شي ته چې تل هغه ته ناسي چې نزته خخه مسلې اخلمه ته سپې جنې چې خکمه او د بده کمه و تمره غټ امام ابن سیرین رحم الله محمد ابن سیرین هغه وی نیم ټکه بم نه نیم پارته وس او دې نور ډیر واقعیت دی به نه خبر وبدش سلورما ولعن الله من غير منار الارض او د الله لعنت باغ انسان باندې چې د زمکه نخي بدلی د زمکه څه بدلی نخي د زمکه نخي بدلول یعنی دي کې دنه دوه درې خبرې راځي یو ته د وسړي گاونډي او ستو د غزمکه شریک دی یعنی زین نږدې دی یو بل سره لګیدلی ست د زمکه ځان لبریت دی دغه ځان لري ته دغه په غیبوالی کی چې هغه نو تاغه نخي بدلې کړې پورته اخوا کو انشترادي خو کو د الله لعنت ته وي په دغه انسان باندې دا مسله د پښتنو لپاره ډیره هوا دا مسله پښتنو لپاره هم کنه تقشان کوي لاړ بشي بس خخته وکړه رابرک پوله باخوا دی خو کی سباله بیا قسمونه مخري وینا د دقه شانوا او د مخ کې نو او دا غین ډیر عجیب ده چې گواهان پم را پیدا کی ها گواهان وسري کني داسې پورا قوم د لمبه گواہی کراولي پورا قوم التسوي وي پختو خدا ده چې ته د خپل قومي سره ودرېږي که په حق یو که په باطل یې نالته به د سپینګیره برشي دا ویا کالو چې قبر کې خپې پرتی هغه قسم وخوري دا د زیری په خانه موږ ته پته راوي دا پلاني سره به چې دی واسو به دغه درو بوي د سوچ نشتی چې الله ته مخامخ کېدی او حدیث کې راځي من اقتطع شبرا من الارض ظلما چې یو لږ زمکه د چانه واغسته کنه ظلم وسره طوقه الله من 7 اراضين الله بو تر قیامت پرز د وونه زمکه غاړي تواچي وږي ګرځوي وونه زمکه یو معنی دا شو د زمکه نخي بدلول یعنی پای کې ګوتی وهل اخوا کول دی خوا کول چې پر دې حق ونیسي او دویم د زمکه نخي بدلول په دې کې د ندام دي
لکه اوس حکومت ته او هغه په لارو کې بورډونه لګولي چې دا لار پلانیزي ته زی دا پلانیزي ته زی په دې بورډونو کې ګوتې وهل په دې نخو کې ګوتې وهل په دې باندې د الله لعنت وجه صدا وجه در چې مسافری ګډوډ کو هغه ستړي دی هغه په یو منزل تر وته دی د ګډوډ کو دی نه غلطولو سره به اپ دې کم جیته وسی د چې کی زموږ په ملکونو کې ولا کو کې دي حکومت به بورډ لګولې چا په لپاسه سپری کړي هغه نه خېسي هغه بند کړي بالکل یا بورډ لګېدلې نشان شوی چې خې طرف ته تاوشه دا بورډ بل شان کینې نشان کم طرف ته شو ګس طرف ته تاوشه څومره ظلم دی چې زموږ هغه نه خدي بدل کړه مسلمانان دي تنگ کړو انسانان دي تنگ کړو نتیجه لعن الله من غير منار الارض فدبني ذا لعنته فدبني الله لعنته رواه مسلم ده حدیث امام مسلم رحمه الله راوړي ده حدیث ده کمی خبرې ده پر راوړ لعن الله من ذبح لغير الله دې پر حدیث چې مسله هم ده روانه ده کنه بل خو نه ده کنه زمو موضوع د مور پر سره کولې یا د کتاب موضوع ده چې د جیداد او د زمکه او د میراث مسائل ها یا د بدعتانو مسله بیانو مسله چې کوم روانه او حق لپاره حدیث راوړو هغه مسله څه ده د غیر الله په نوم باندې حلال کول د کفر او شرک دی ولعیاذ بالله الله یې څنګه ساتي په دې باب کې یو حدیث پاتې شو ډېر ناشنا حدیث ده ان شاء الله پر روان درس کې ته بیانوم چې دوه کسانو یو د مچ د لاسه جنت تلاړ او بل د مچ د لاسه جهنم تلاړ څنګه تللی دا به ان شاء الله پر روان درس کې تفصیلا بیانو الله سبحانه وتعالى موږ په توحید باندې مضبوط ساتي او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي په توحید باندې د عمل کولو او د دې د خورولو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين